په دې ناسته کې راغلي پلاوي د دانهداره پنبې د پروسس او د ګډې پانګونې د طرحې د ارزونې، تطبیق او عملي اړخونو په اړه هر اړخیز بحث او نظرونه تبادله کړه. د یادونې وړ ده چې د کرهڼې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د استازي په ګډون د هلمند بوس د پنبې او نباتي غوړیو امارتي شرکت د 11 خصوصي فابریکو او کرنیزو چارو د پراختیا صندوق ترمنځ د دانهداره پنبې د پروسس د پانګونې طرحه څه موده وړاندې ترتیب شوې وه او منظور لپاره لوړ مقامات ته سول شوې ده. د دې طرحې موخه په هلمند ولایت کې د کروندګرو اقتصادي ملاتړ، د کرنیزو محصولاتو ارزښت لوړول، د تولیدي بهیر پیاوړتیا او د پانګونې له لارې د دوامدار اقتصادي فرصتونو رامنځته کول دي. د طرحې له مخې به اړوند شرکتونه او نهادونه په ګډه پانګونه وکړي او د دانهداره پنبې د پروسس او تولیدي موادو د عرضې په برخه کې به اغیزمن فعالیتونه ترسره کړي. په پای کې د هلمند بوس پنبې او نباتي غوړیو امارتي شرکت اجرایي رئیس الحاج مولوي عبدالله مسلم د راغلي پلاوي او د خصوصي فابریکو مسؤلینو د هڅو ستاینه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې ورځو کې به د یادې طرحې د عملي کېدو زمینه برابره او د تطبیق چارې به پیل شي.